قدرمنو کتونکو یو ځل بیا مو په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د یو چرسي سړي عجیبه قصه درته بیانوم، خو هیله ده چې ویډیو را سره تر پایه وګورئ. په یو بازار کې ماته یو چرسي راغی او راته یې وویل چې د چرسو لپاره لږې روپۍ راکړه. ما ورته وویل چې راشه خوراک درکوم، خو د چرسو لپاره روپۍ نه درکوم. چرسي راته وویل چې رزق ورکوونکی بل دی، که د چرسو لپاره روپۍ راکوې راکړه، که نه لاړم درنه. ما یو 100 روپۍ ورکړې او چرسي روان شو. زه هم ورپسې روان شو. یو ځای کې واده و، یو سړي غټ پتنوس کې وریجې روانې کړې وې چې پتنوس ترې وغورځېد او وریجې ترې په ځمکه ولوېدې. چرسي ورته کېناست چې خوراک یې شروع کړ، نو زه یې ولیدم. ما ته یوه جمله وویله چې هغه جمله به زما ټول عمر په یاد وي. راته یې وویل چې دا وخت مې الله تعالی سره اړیکې خرابې دي، که نه نو ما ته به یې په لوښي کې رزق راکوه، خو زما رب دومره مهربان دی چې له چا څخه خفه هم وي بیا هم وږی نشي لیدلی. نو قدرمنو، له دې کیسې څخه ډېر غټ درس اخیستلی شو. راځئ چې خپل رب سره اړیکې قوي کړو، لمونځونه او عبادتونه په مینه وکړو. که موږ الله تعالی راضي کړو نو هرومرو به موږ هم راضي او خوشحاله کړي. نو دوستانو، که ویډیو مو را سره تر پایه لیدلی وي، لاندې په کمنټ کې یو ښکلې غوندې جمله را سره ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.